له نیپتون څخه ډیر لرې په تیاره کې یو څه د لمریز نظام پر لوري کش کیږي، خو موږ یې نشو لیدلی، یوازې هغه نښې وینو چې تر شا یې پرېږدي. د یخو او لرې نړیګانو یو کوچنۍ ډله په یوه عجیبه او کږه لاره حرکت کوي، داسې لکه ټول د یو ورک شوي ملګري شاوخوا تاویږي چې باید هلته موجود نه وای. آیا دا یوازې یو احصایوي تصادف دی، د سروېګانو تېروتنه ده، که د یوې پټې سیارې نښه ده؟ په دې ویډیو کې به موږ وګورو چې معلومات په حقیقت کې څه ښیي او څه شی ښایي هلته پټ وي. راځئ پیل یې کړو. د لمریز نظام په کنګل شوې څنډه کې د نیپتون هاخوا د کویپر کمربند سیمه کې ستورپوهانو د فضا یوه برخه موندلې چې د کتابونو د اصولو خلاف چلند کوي. د کویپر کمربند ډیری اجسام تقریبا د لویو سیارو په شاوخوا په یوه نسبتا هوار مدار کې ګرځي، لږ ګډوډ خو د اټکل وړ. خو د لرې اجسامو یوه ډله چې له لمر څخه شاوخوا 80 تر 200 ستوریز واحده لرې دي نه غواړي په همغه هواره سطحه کې پاتې شي. د دوی مدارونه ټول شاوخوا 15 درجې په یو لوري کاږه دي. یو عجیب مدار شاید عادي ښکاره شي، خو کله چې د اجسامو یو کورنۍ ټوله په یو لور مایله وي نو دا له پامه نشي غورځېدای. د لمریز نظام د عادي فزیک له مخې د میلیاردونو کلونو په اوږدو کې د مشتري، زحل، اورانوس او نیپتون جاذبې باید دا ډول بڼه ګډوډه کړې وای، نه دا چې همداسې یې وساتي. د دې لپاره چې معلومه کړي دا یوازې یو تصادف دی که نه، څېړونکو ګڼ شمېر عددي شبیه سازي ترسره کړي دي. هغوی تصادفي ویشنه د سروې تېروتنې او د معلومو سیارو جاذبې وازمایلې، خو هیڅ یوه یې ونه شوای کولی د دغو مدارونو ګډه کږېدنه تکرار کړي. خو کله چې هغوی یو بل عنصر ور اضافه کړ، انځور بدل شو. یو کوچنۍ نه لیدل شوې سیاره چې د عطارد او ځمکې ترمنځ وزن لري او په همغه سیمه کې ګرځي. د دې اضافي جاذبې په شتون کې د شبیه سازي مدارونه د حقیقي مدارونو په شان منظم شول او د هغوی لارې په نرمه توګه همغه ګډې زاویې ته برابرې شوې. دغه جسم چې په ځینو څېړنو کې ورته پلانیت وای ویل کیږي، تر اوسه مستقیم نه دی لیدل شوی. د اوس لپاره د دې احتمالي شتون یوازې د هغو لرې یخو نړیګانو په همغږۍ کږېدنه کې څرګندېږي. که د پلانیت وای نظریه سمه وي نو دا به د لمریز نظام د جوړېدو په اوسني ماډل کې لویه تشه رامنځته کړي. د عادي ماډل له مخې ډبرینې نړۍ د لمر نږدې سیمو کې جوړېږي ځکه هلته مواد ډیر وي، خو د لویو سیارو هاخوا مواد ډیر کم دي او د ځمکې په شان د سیارې جوړول سخت دي. له همدې امله هلته عموما لویې ګازي سیارې او واړه یخي پاتې شونې لیدل کیږي. یوه ډبرینه سیاره چې له 100 ستوریزو واحدونو ډیر لرې وي په دې انځور کې ځای نه لري. د دې معنا به دا وي چې یا موږ د سیارو د جوړېدو مهم فزیک نه دی درک کړی، یا دا سیاره اصل کې هلته نه و پیدا شوې. یوه نظریه دا ده چې دا سیاره تبعید شوې ده، یعنې لمر ته نږدې جوړه شوې وه، خو د لمریز نظام د لومړني ګډوډ پړاو پر مهال د مشتري او زحل د جاذبې له امله لرې وغورځول شوه. بله نظریه دا ده چې دا یوه سرګردانه سیاره وه چې د کهکشان په فضا کې ګرځېده او لمر یې وروسته ونیود. مهمه خبره دا ده چې دا نظریه د پلانیت 9 له نظریې سره توپیر لري. پلانیت 9 یوه ډیره لویه او لرې سیاره ګڼل کیږي، خو پلانیت وای که رښتیا وي نو کوچنۍ او نسبتا نږدې ده او یوازې د کویپر کمربند د مدارونو د ګډې کږېدنې تشریح کوي. شکمن کسان وایي چې د لمریز نظام د لرې سیمو نقشه لا هم نیمګړې ده او د سروې تېروتنې کله ناکله داسې منظمې بڼې جوړوي چې ښایي حقیقت ونه لري. تر هغه چې ټلسکوپ دا جسم په مستقیم ډول ونه ویني، پلانیت وای به یوازې په معلوماتو کې یو هوښیار سیوری وي. د دې راز د حل راتلونکی پړاو به په مشاهدې ولاړ وي. نو په شبیه سازۍ د دومره لرې جسم موندل ډیر ستونزمن دي. له لمر څخه د 100 ستوریزو واحدونو په واټن کې د لمر رڼا ډیره کمزورې وي او انعکاس شوې رڼا به یې هم ډیره کمزورې ښکاري. که سطح یې تیاره مواد ولري نو موندل به یې لا سخت شي. سربیره پر دې دا جسم به په اسمان کې ډیر ورو حرکت کوي، ښایي د خپل مدار بشپړولو لپاره زرګونه کاله وخت ونیسي. نو حرکت به یوازې د اوږدې مودې پرلپسې مشاهداتو له لارې معلوم شي. د همدی لپاره ستورپوهان د پراخو آسماني سروي وسایل کاروي. له مهمو وسایلو څخه یو ریبن دی. دا څارغونډه ټول ښکاره اسمان هر څو شپې وروسته سکن کوي او د وخت په تېرېدو بدلونونه ثبتوي. د بېلابېلو وختونو انځورونه پرتله کولو سره څېړونکي کولی شي هغه ډیر کمزوري اجسام ومومي چې لږ څه خپل ځای بدلوي.
په راتلونکو کلونو کې تمه کیږي چې د دې څارغونډې معلومات به زموږ د لمریز نظام د لرې سیمو په اړه پوهه ډیره زیاته کړي. که پلانیت وای واقعا موجود وي او د لیدلو وړ واټن کې وي نو د موندلو ښه چانس لري. که دا سیاره تایید شي نو د لمریز نظام د جوړښت په اړه به زموږ پوهه پراخه کړي او د سیارو د جوړېدو او مهاجرت په اړه به نوي معلومات وړاندې کړي. او که ونه موندل شي نو څېړونکي به اړ شي چې د مدارونو د ماډلونو بنسټیز فرضیات له سره وارزوي. په هر صورت د لمریز نظام لرې برخه داسې نښې ښیي چې موږ لا تر اوسه په بشپړه توګه نه دي درک کړي. که دا یوه پټه سیاره وي یا زموږ د ماډلونو نیمګړتیا، دا معما رښتیا ده. راتلونکي څو کاله به وښیي چې کومه تشریح سمه ده. د نورو علمي او معلوماتي ویډیوګانو د څارلو په موخه خان میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ.